عزتمند میاشتې د دې کې یو ورځ د 10 محرم عاشوره چې ورته مونږ وایو. 10 محرم دا عاشوره ورته ځکه وایي، یو خدا د دې میاشتې 10 ورځ ده ځکه ورته عاشوره وایي. او 10 پیغمبرانو سره الله ورته 10 پیغمبرانو ته په دې کې یو کرامت او عزت ورکړی دی. آدم علیه السلام پیدایش په دې کې شوی دی، د حوا به او د هغه بیا چې دی نو د نوح علیه السلام کشته هغه په جودي غر باندې ودرېدلې ده. ابراهیم علیه السلام د اور د نمرود نه په دقه 10 محرم باندې راوتی او الله ورته نجات ورکړو. دغه موسی علیه السلام د فرعون د ظلم او زیاتی نه چې خلاصېده، خدای پاک چې هغوی غرقول په دریاب کې او دوی ته نجات بیا مونته، دام چې دی نو دا 10 محرم ورځ وه. حضرت یونس علیه السلام چې مئی خېټه کې 40 ورځې تیرې کړې وې چې راووت، هغه هم چې دی نو دا 10 محرم ورځ وه. دغسې عیسی علیه السلام چې الله اسمان ته خېجو د یهودو نه ورته نجات میلو شو، هغه هم د 10 محرم ورځ وه. د ځمکه او اسمانونه چې خدای پاک جوړ کړي دي دا په الله په 10 محرم باندې جوړ کړي دي. داسې دا یو څو واقعات پکې شوي دي، تقریبا 10 نه زیات واقعات علماء لیکلي دي دا په دې عاشورې پر ورځ باندې شوي دي. حدیث کې د دې ورځې ډېر لوی فضیلت راغلی دی. پیغمبر علیه السلام چې کله روژې نه وې فرض شوي نو په دې ورځ باندې په 10 محرم باندې به پیغمبر علیه السلام دا روژه خامخا نیوه. چې مدینه منورې ته هجرت وکړ او دا به کافر هم نیوه، په دې ورځو به د کافر هم روژه وایه، د 10 محرم دا د کافر هم دا طریقه او په دې باندې به روژه نیوه. پیغمبر علیه السلام چې مدینه منورې ته هجرت وکړ نو يهودي ولیدل چې هغوی په دې ورځ روژه نیوله، نو تپوس یې وکړ تاسو ولې روژه نیسئ؟ وی موسی علیه السلام زمونږ مشر او پیغمبر، الله د فرعون نه ورته نجات ورکړو په دې ورځ باندې، نو مونږ په دغه شکریا کې مونږ روژه نیسو. نو پیغمبر علیه السلام مسلمانانو ته وی تاسو هم د دې ورځې احترام کوئ او تاسو هم روژه نیسئ. خود د یهودو د مخالفت د وجنه چې دوی سره موافقت را نشي، مخالفت هم وي، نو یو ورځ یا وسره مخکې روژه نیسئ یا یو ورځ وسره وروسته نیسئ. ای مسلمانانو تاسو 2 روژې نیسئ. خو پیغمبر علیه السلام ټول عمر چې روژې نه وي فرض شوي نو دا روژې په ځان فرض کړې وه، پیغمبر علیه السلام به دا روژه نیوه. او دا 3 ورځې د هر میاشت کې 14 14 او 15 دا به پیغمبر علیه السلام نیوي. غټ ثوابونه دي د دې روژې نیولو. یو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای وای څوک چې د عاشورې د ورځې روژه ونیسي، الله پاک د 10,000 حجونو او د 10,000 عمرو قبول شو ثواب الله دل ورکي. د 10,000 حجونو او عمرو قبول شوی ثواب دا څوک کولی دا په دې یو روژه باندې الله چې دې دا اجر او نیکی الله ورکي. او دغه روایت کې غالبا راغلی دی وای الله پاک د 10,000 شهدا او ثواب ورکي. 10,000 شهیدان چې په جنگ کې شهیدان شي خدای غوی له څومره اجر ورکي، دومره الله په دې یو روژه باندې ثواب ورکي. او وای چې چاله روژه ماتې ورکړه، لکه یو سړی روژه نشي نیوي یا روژه نیوي شي روژه هم نیولې ده، خو یو بل مسلمان روژه نیولې ده د عاشورې د 10 محرم او د ول اوبه ورکړي، یو قجوري ولا ورکړه، روټه ورولېګل چې زما په دې قجوره باندې روژه ماته کا، زما په دې اوبه باندې روژه ماته کا، چاله روژه ماتې ورک د دغه ورځې. نو وای دا داسې شو حدیث کې راځي لکه ټول د پیغمبر علی السلام امت ته چې د افطاری ورکړي، دومره لوی اجر او ثواب دی. دا ورځ را روانه چهارشنبه په ورځ ده، نو چې یو ورځ مخکې وسره ونیسو نو منګل او بود بشي، کې دې شي د حکومت فیصله یو ورځ وروسته وي، دا میاشتې مخکې یو ورځ وي او هغوی فیصله وروسته کړي وي، نو چې منګل روژه ورسره ونیسو را روان منګل او بود، نو دغه ورځ به پکې خامخا راشي.
يهود سره مخالفت هم راشي نو منګل او بود دا دوه روزي کومګونی وي الله به دغه اجرونه او ثوابونه را لراکي. الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي. الله دې تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدای دا راتلم قبول او منظور کړي، دا عبادت هم قبول او منظور کړي. خدای مونږ ټول دیندار کې، نیک عملم کې، صالحم کې، مردگان د اهل اسلام هم وبخي. خدای بیمارانو تم شفا ورکړي. حاضر جمع څه شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات هم پوره وګرځي. ظالمانو مفسدانو هم په امان کې وساتي. خدای د یو بل د حرمت دا میاشتم د حرمت دی او دا انسان ډیر زیات د حرمت دی. خدای د چا بیزتی را نه ومکي، د چا بے وقاتی را نه ومکي. خدای دشمنو طرف غنونه خدای مونږ ټول په امان کې وساتي. خدای د میاشتو حرمت، خدای د انسانانو د حرمت، د مسلمانانو د حرمت توفیق را لراکي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه. سنت کوي خدای مو